او وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار په ما پسې به نه ډبوی ور د بانک سره واه دا شعر بیا ووایم. وهلی یم لمبو او د کوڅې هغه سر ته کور د یو جینۍ راځي د کوڅې هغه سر ته سر ته کور د یو جینۍ راځي د کوڅې دې سر ته د ګلو یو دوکان راځي بیا ووایم د کوڅې هغه سر ته. السلام علیکم ګرانو کتونکو. د ښاغلي ابرار غر صاحب نه یو مزیدار غزل اورو. غر صاحب جی تاسو ووایئ یو غزل. غزل دی چې د غېږې نه مې والوتې په پر د بانک سره د غېږې نه مې والوتې په پر د بانک سره چې ما خو دې تړلې وې وزر د بانک سره د غېږې نه مې والوتې په پر د بانک سره چې ما خو دې تړلې وې وزر د بانک سره او وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار په ما پسې به نه ډبوی ور د بانک سره دا شعر بیا ووایم. وهلی یم لمبو د شوګیرو او انتظار په ما پسې به نه ډبوی ور د بانک سره او مین ترېنه خبر دی نامین ترېنه خبر ښکلی شعر دی. مین ترېنه خبر دی نامین ترېنه خبر یو څو ټکي سیوا وي د سحر د بانک سره مین ترېنه خبر دی نامین ترېنه خبر یو څو ټکي سیوا وي د سحر د بانک سره او هم تا راته خوړلی و په ده باندې قسم هم تا راته خوړلی و په ده باندې قسم دا زړه چې مې خویږي اوس اکثر د بانک سره او ته لاړې نو خوند لاړ د سکڼي سکڼي ماښام ته لاړې نو خوند لاړ د سکڼي سکڼي ماښام راپورې کمه ور د مازیګر د بانک سره او زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج زما د مسلو در سره نشته هیڅ علاج بس راشې راته کښېنې په ممبر د بانک سره او دا دومره انتظار او دومره لږ غونده وصال دا دومره انتظار او دومره لږ غونده وصال را پرېوته په سر باندې مې غر د بانک سره. غر صاحب د یو نوې غزل ووایه کومه چې داسې چېرته په زیاتو محفلونو کې نه ویلي او تازه دې لیکلې وي. نو نوې غزلې خو به ماته کېدای شي پوره راته یاد نه وي نو زه به څه نه خیر دی څو شعرونه ووایه یا د په ما په هر اختر کې دوه قسمه پیریان راځي په ما په هر اختر کې دوه قسمه پیریان راځي کله جانان راځي او کله یې ارمان راځي په ما په هر اختر کې دوه قسمه پیریان راځي کله جانان راځي او کله یې ارمان راځي او شور پې ګواو چې په دې بڼ کې ښکاریان نه وو شور پې ګواو چې په دې بڼ کې ښکاریان نه وو اوس خاموشي په دې ګوا ده چې طوفان راځي شعر بیا ووایم. شور پې ګواو چې په دې بڼ کې ښکاریان نه وو اوس خاموشي په دې ګوا ده چې طوفان راځي د ځان سره د ګل د عمر عمره وخت راوړي د ځان سره د ګل د عمر عمره وخت راوړي ماله چې کوم سړی د ګل د خاندان راځي ډېر ښکلی د ځان سره د ګل د عمر عمره وخت راوړي ماله چې کوم سړی د ګل د خاندان راځي او د کوڅې هغه سر ته کور د یو جینۍ راځي د کوڅې هغه سر ته کور د یو جینۍ راځي د کوڅې دې سر ته د ګلو یو دوکان راځي د کوڅې هغه سر ته کور د یو جینۍ راځي د کوڅې دې سر ته د ګلو یو دوکان راځي. ډېر مزیدار ډېر ښکلی یار. پامیر خانه دا وخت د شپې څو بجې دي؟ دا شاعر صاحب په باندې 1 بجه ده د شپې او زما په خیال چې نن به مونږ 20 پېشمنۍ کوو روژه ده او غر صاحب او پامیر خان ستاسو ډېر زیاته مننه ډېره مهرباني ښه ډېره مننه جي